لابونه وخت بخیر ستړي مشئ اوس هم ستاسو پام راګرځوم د دې مهال خبرونو ته بلوڅ وسلوالو د پاکستاني پوځیانو بېله کمپ لا هم زموږ تر کنټرول لاندې دی. بلوڅ وسلوالو دغه عکسونو په خپرولو سره په اعلامیه کې لیکلي ماهل بلوڅ او رضوان بلوڅ د دوی د مجید بریګز ځانمرګو ډلې هغه کسان دي چې د پاکستاني پوځیانو پر ضد د هیروف یا توپاني هوا عملیاتو په لړ کې بېله کمپ ته د ننوتو پر مهال خپل چاودېدونکو توکو ډکو موټرونو ته چاودنه ورکړه. په اعلامیه کې بلوڅ وسلوالو ادعا کړې چې د 18 ساعتونو په تېرېدو سره لا هم بېله کم د دوی د وسلوالو تر ولکې لاندې دي او د بلوچستان په بېلابېلو مهمو نقطو کې د دوی چیک پوینټونه اوس هم فعاله دي. دوی په بېله کم کې د لسګونو پاکستاني عسکرو په چیک پوینټونو کې د هغوی د 30 پلویانو د وژلو ادعا کړې او د عملیاتو په جریان کې د خپلو 4 غړو وژل کېدل هم تایید کړي دي. اعلامیه کې ویل شوي د هیروف عملیاتو له پیلېدو بیا تر اوسه پورې 102 پاکستاني عسکر وژل شوي دي. د پاکستان لومړي وزیر ولسمشر او پوځ په جلا اعلامیو کې دغه بریدونه غندلي او د غچ اخیستو خبرداری ورکړې ده. تر بیا ښه وخت، ښه چارې.